د افغانستان په ملاتړ د محمود خان اچکزی خبرو پاکستانیان سخت غوسه کړي. دا چې اچکزی د پنجابیانو په اړه څه ویلي او پنجابیان ورته څه وایي د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اچکزی وروستیو څرګندونو د پاکستان پنجاب ایالت اوسیدونکو غبرګون راپورته کړی دی. د دغه ایالت اوسیدونکي چې نن د جمعې په ورځ یې د نوموړي یادو څرګندونو په اړه اعتراض درلود وایي د اچکزي په څرګندونو کې پنجابیانو ته ښکاره سپکاوی شوی دی. اچکزي د چهارشنبې په ورځ په مردان کې د PDM یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې افغانستان د ښکېلاکونو د ماتې ځای دی، خو په خبره یې ناځوانه ګاونډیانو یې تل د دغه هیواد خلاف له استعماري ځواکونو سره لاس یو کړی دی. د څرګندونو ته په پام سره د پنجاب اوسیدونکو نوموړی افغانستان ته په وفادارۍ او برعکس پاکستان ته یې په غدارۍ او خیانت تورن کړی دی. د پنجاب اوسیدونکي وایي د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اچکزي څرګندونې له افغانستان څخه په ملاتړ او د پاکستان خلاف شوي دي. د دې اعتراضونو ته په پام سره محمود خان اچکزي او د نوموړي پلویانو هم غبرګون ښودلی دی. محمود خان اچکزي ویلي چې وروستۍ څرګندونې یې د پنجاب اوسیدونکو ته د سپکاوي په هدف نه بلکې پر واقعیتونو ولاړې دي. د نوموړي پلویانو هم د اچکزي له دریځه ننګه کړې او ویلي دي چې په مردان کې د نوموړي وینا او څرګندونې نه پټېدونکی حقیقت دی. دوی ټینګار کړی چې د اچکزي له دریځ د ملاتړ ترڅنګ له نوموړي هر راز دفاع ته چمتو دي. درنو لیدونکو، تاسو یې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.